خوږیاڼو ولسوالۍ ته واقع چې خوږیاڼو ولسوالۍ هم د ښکلو ښایستونو څخه ډک دی. زه خپرونه به درته د خوږیاڼو ولسوالۍ کې وړاندې کومه، له ما سره پاتې شئ او نن د خوږیاڼو ولسوالۍ ښایستونه وګورئ. دولت دی او د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوچبهار د کارې نه یم او جرمني کې ژوند کوم. ښه دا خو دغه لګیا دی غنم کري. ته څه کوې؟ زه هم ولا دغلته یو پټاکی و پوه شو دې کې مې اوس ماته پټاکی یو پټی دی پوه شو دې کې مې غنم وشانله ټکټر والا ته مې راځه دا واړه چې دې نه کیسه ختمه شي پوه شو 200 کاره نور لرو. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم د افغان لایف خپرونې ته، په دې هیله چې روغ جوړ به یاستئ. درنو هېوادوالو نن یو ځل بیا راغلی یم د افغان لایف خپرونه کې د ننګرهار ولایت البته خوږیاڼو ولسوالۍ ته. واقع چې خوږیاڼو ولسوالۍ هم د ښکلو ښایستونو څخه ډک دی. زه خپرونه به درته د خوږیاڼو ولسوالۍ کې وړاندې کومه، له ما سره پاتې شئ او نن د خوږیاڼو ولسوالۍ ښایستونه وګورئ.
درته ښه راغلاست وایم درنو هېوادوالو لکه څرنګه مې چې درته د خپرونې په پیل کې ویلې راغلی یم ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ ته دلته مو هېوادوال وکتل او تر څنګ یې د سیکرام میلمستون واقع چې یو ښکلی ځای دی او زموږ او ستاسو هېوادوال دلته راځي د چکر لپاره او همداشانتې د میلمستیا لپاره نو زه هم راغلم دلته مې ځینې ځوانان وکتل ورونه مې وکتل راغلي دي په چکر باندې او دلته ناست دي بنډار یې کړی دی نو زه هم راځم له دوی سره غږېږم سلام وروره ستړی مه شئ وعلیکم السلام وروره ښه یې جوړ یې په خیر یې مننه ژوندی اوسئ دا ښکلی نوم دی او له کوم ځای څخه راغلی نوم خالد دی د خوږیاڼو ولسوالۍ یم ته د همدې ځي زه د همدې ولسوالۍ یم همدا راغلی یم چکر دی نور ملګري دي د ښار نه راغلي دي یو ځي بل ځي نه او راغلو سیکارم ته چکر مه ووهلو میله به وکړو ښه یعنې تا ملګري دعوت کړي دي بلکل همدغه چې دا والله خدای خو دې همدغسې غیرتي ملګری هر چا ته ورکړي که څنګه مننه خوشحاله اوسې الله د هم راولي هر کله راشي پوه شو مننه ژوندی اوسئ دا راته ووایه چې په ملګري دې څه نوش جان کړه بس ملګرو باندې همدغه کړی یم دي دوه چرګانو والا هغه مې بس نوش جان مې صرف دغه بوتلې وې پوه شولې اوس به رخصتی که نه شپه هم ورکوې انشاءالله مېلمستیا ده بیګا ته حجرې ته به لاړ شو عمل د مېلمستیا وکړو لډو به وکړو ښه لډو کوئ او لډو به وکړو ساتیري دغه خبره دې ډېره مزهداره ده دغه والله ورور جان هم دا ملګري نن سبا ځوانان چې دي ټول دغه لډو کې تو سخت شوقین دي پوه شوې او خو ډولي شوقي د شیشې لډو مو ته جوړه کړې ټکار یې چې کوي او بیګا ته به ښه بنډار وکړو ته هم راسره ملګری شي او خو ګپ شپ به ولګو بس مننه انشاءالله که مونږ وخت درلوده مونږ به هم راشو ښه بنډار به وکړو دا راته ووایه چې ملګرو سره حتما راغلی صحیح ده او ملګري دې دعوت کړي دي یو جالبه خاطره خو حتما در سره پېښ شوې ده او وي به در سره والله خاطره خو فعلا یو هم نه لرم څه به مړه دا هېڅ امکان نه لري ګوره داسې یاران دې ټول کړي دي نو حتما وي به خاطره خو یوه اوس دغسې لرم چې دغو زیلوډ بره وزیرو ساحه کې وکړې نمبر یې یو پېرته بیا دویم پېرته مې ورته وویل چې دغه ایزیلوډ دغې نمبر ته وکړه خو دلته چې راغلي روپۍ ورکړي ایزیلوډ ورته نه دی شوی پیسې هم لاړې ایزیلوډ هم نه دی شوی دغه که زما غږ هغه دوکاندار راوړي ګوره دې خلکو هزار مه اخله او ایزیلوډ ورته وکړه کېدای شي ضروري پکار وي نو بیا هم راځم تا سره هم غږېږم وروره ته لږ ده خوښه صحیح ده چې تصویر دې صحیح راشي بیا به خفه یې چې زموږ تصویر صحیح نه ده راغلی ژوندی اوسې نوم مې دولت دی او د خوږیاڼو ولسوالۍ د کوچبهار د کارې نه یم او جرمني کې ژوند کوم فعلا راغلی واو دغه زمونږ چې دی په اسمان خو د خدای راته په ځمکه راته راکړو جرمني نه راغلی بلې وروره جرمني نه راغلی یم او تقریبا یو میاشت وشوه چکر یې ووهلې په رخصت راغلی یم بلې چکر یې مې ووهلې فکر کوم ته جرمني نه راغلی حتما هېوادوال چې دغه د خارج خلکو نوم اوري وي بس پیسهدار همغوی دي پیسې لکه چې ته ورکوې نه والا بس انډیوالان د ژوندي غونډو بس ګوره مه کوه داسې تشویق کوې چې یعنې ژوندي دي یعنې پیسې دوی ورکوي نه بس غونډو په شریکه دلته ماشاءالله غونډې وظیفو والا دي یو هم بې وظیفې نشته او ما سره مې خپل باجام راغلی دی اوس باجا سره ناست یم خلک د باجا نه ډېر بد وړي ولې مونږ خپلو کې سمه داسې وروري غوندې د انډیوالي ته او هغه هم د سعودي نه راغلی حاجي صاحب خالد هم د سعودي دواړه باجاګان مسافر یاست بلې مونږ درې واړه البته دا باجا نه دی ولې یو ورور غوندې انډیوال ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې جرمني کې ژوند څنګه دی او هغه چا خبره AFG افغانستان کې ژوند څنګه دی والا بس هر ځای وم هغه خپلې شرایط هغلته هغه ژوند ښه ده او دلته نو د دې خلکو ژوند ښه ده هلته چې دی هر څه داسې په حساب دی او دلته چې دی بې حسابه ورځ او شپه او تاریخ او دې ته څوک نه متوجه کېږي او نه ورته ګوري وخت دلته ښه تېرېږي البته که یې سړي اقتصاد ښیي دغه یو ورور خو بیچاره خوږیاڼو نه همدغه ډېره زه فکر کوم بده خاطره هم ده ښه خاطره هم کېدای شي راځه تا نه جالبه خاطره دې اورم والا جالبه خاطره همدغه وه چې زه هغه خپل هغه کس زه وم چې زه دوکاندار ته ودرېدم او زما نه ما ته ورور زنګ والو چې ما ته یې زلوټ وکړم ښه ما دوکاندار ته لمبر ورکړلو او دوه وارې مې ورته وویل دغه لمبر دی ورته پیسې دا خو به دې ورته نه وي ویلي چې جرمني نه راغلی نه بس هغه خو داسې دی چې د دوکانداران هم بعضې چلبازان دي هغه چې د لارې سر موټر وګوري هغه خو پوهېږي چې دا بېرته اوس
یا 100 یا 200 روپو دپاره بېرته نه راګرځي نو بس چل کوي بیا ومې کړې او موږ هم ونه کتې چې دا پیسې وشوې که نه خو بس ته نه راغلو هغه چې دلته راغلو کس زنګ ووهلو وویل چې ما ته هغه پیسې ونه شوې نو ما ورته ویل ما خو 1 ساعت مخکې درته پیسې لیږلې وې رانغلې پیسې راته مه کوه اوه دوکاندار وروره سړی د جرمني نه راغلی ده او تاسو داسې خفه بېرته لیږئ دغه ملګرو کې د کوم یو داسې شعر شاعري او ترنم کې تکړه دی ما ته داسې وښیه غلی شاعري او ترنم حتما کله به در سره غږېدلی نیم څه خو به وایي یاره ولا دوی کې خو ما ته یو هم ترنم نه ده ګوره د دې ټولې ذمهواري تا لې خو بیا به ته وایې موږ ته نه هغوی به نه وباسې تصویر نه زه ووایه ګوره شوق یې لرو خو خپله نه دي کړي او نه راځي راته بله څه سره دی چې شوق یې حتما هغه ته ترسره کوي انسان هغه ترسره کوي تا ترنم او سره دغه شعر او دغه موږ اورو ولې خپله پې متاسفانه چې سواد کچه هم دومره لوړه نه ده چې موږ یعنې یا یې ولیکو او یا د لیک د لارې نه یعنې که هر څومره ووایم نه وایې نه نه چې یې بیا ویمه ولې نه ویمه چې یې خو ولې نه دا خو یو ښه کار دی چې هېوادوالو سره سړی د خپلې خولې یا د زړه خبره مننه زنده اوسې واقعت خوشحاله شوم چې در سره مرکه مې وکړله ستاسې دغه ورور هم ویله چې مرکه کومه تاسې راشئ د خواته او زما د خواته کښېنئ ده چې در سره مرکه وکړم په سترګو مې ډېر داسې خوږ ولګېدې صحیح ده ته هم ستړی مه شې ستړی مه شې ته په خیر رالې خوږیاڼو ته مننه زنده اوسې دا ښکلی نوم دی نوم مې خپله عمران مراد دی د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ اوسېدونکی که د هغه ملګري خبره تکرار کړم ته خپله ووایې هغې څه وویلې هغه ویل چې دا خپله ژورنالیست دی ډېر ښه د ننګرهار پوهنتون ژورنالیزم پوهنځي مطبوعات څانګه فارغه شوم په 2009 کال څه مصروفیتونه فعلا خپله کابل کې وظیفه لرم او د تفتیش علي اداره کې هلته کار راځه څه کې ما سره خپرونې ده کوه څنګه صحیح ده ولې نه ستا هم تېرېږي چکر به وویو بله چې زه تا سره وګورم داسې کړیانې یي که نه بیخي نو مزه به وکړي په دواړو سترګو مننه زنده اوسې دا راته ووایه چې ملګرو د خو واقع د همغه جالبه خاطره ما ته هم ډېره جالبه ده ما ته به هم زیاتره وخت په یاد وي خو تا سره جالبه خاطره ده یا ته وایې چې نه زه ترنم کوم نه ترنم خو نه مې دی کړی کله خو نن به یې وکړې نن به یې وکړې نن به یې وکړې نه لرم خو بیا هم جالبه خاطره به درته ویم پوهنتون دوره وه او ملګري وو داسې ځو چکر باندې نو موږ سره یو کاموال هغې ځو د کامې طرف ته خو دا ځینې د موږ د مسافرۍ ژوند و خو تاک ګیس ډبه او د هر څه م لرل دا هم ځان سره واخیسته د دې په ځای چې د مالګه ولو ځان سره کاسو پوډر اخیستې وه کله چې دیګ برابر شو نو ملګری بس همغه د مالګې په ځای د کاسو پوډر د دیګ ته شولو که نه نو دغه جالبه خاطره ده چې یو چکر کې روانې شوی دوستانو دا ډله چې تاسې ګورئ دا چې دوی ټول داسې جالبې خاطرې لري چې بیخي نه هېرېدونکي دي واقعیت مننه خوشحاله شوم چې در سره مرکه وکړه کور مو ودان ډېره مننه د افغان لایف د یوټیوب چینل نه ډېره مننه چې راغلي خوږیاڼو ته بیا د تکارم ته او د خوږیاڼوالو د ژوند کومه بېلګه چې دا خلکو ته رسوي د راتګ نه مننه خوشحاله اوسئ مننه ژوندي اوسئ درنو هېوادوالو زه خوږیاڼو ولسوالۍ کې امام زه د نورو ملګرو دوستانو سره هم غږېږو له موږ سره پاتې شئ درنو هېوادوالو بیا هم ښه راغلاست هلته مو د ځینو ځوانانو سره خبرې وکړلې راغلم اشرفخانې ته یو استاد دی را سره او بل یې شاګرد دی شاګرد دی که نه سوپ استاد ته د سوپ استاد اخر سوپ اخر سوپ دی یو سوپ یو اخر سوپ نو د دې دواړو ترمنځ فرق څه دی دا اوس دا سوپ دی یو اخر سوپ دی بل سوپ دی د دې دواړو ترمنځ فرق به راته اخر سوپ داسې په بوکلین به تنه کاشوغه وباسي بوکلین باندې به او هغه بل داسې بس چې هغه کاشوغه خپله په لاس اوچتېږي ها دا خو والله اولنی ځل مې ده چې د سوپ ډولونه مې وکتل 14 رقمه سوپ دی ماشاءالله استاد تا ته هم ښه راغلاست وایم مننه څونه وخت کېږي کار کې استاد زما د سیکرم کې تقریبا یو کال کېږي ماشاءالله دا راته ووایه څه پخوې هېوادوالو ته دلته سموسې پکوړې شیدو چای او پراټې
ستا نوم دې راته ونه ویلې نوم مې بخ محمد میاخیل باه محمد سره مو سا تېر ده که نه عبدالرشید استاد او ان شاء الله بالکل یعنې چې یو نیم وار درته ټوکې کوي نو او ما ته چا ویلې وایي دا چې دی وایي ښه ټوکي ده او دونه ټوکې وایي ورته ورځي چې څه درته وایم او یو نیم وایي ترانم هم کوي لږ دفعه ودرېږه چې تصویر دې صحیح راشي سمه ده رښتیا وایي ترانم کوم کله نه دی کړی خو به ګوره 14 رقمه سوپ چې پخوې حتما یو څه خو به درته زده وي نو نه نه دی مې ګوره مه کوه ترانم مې نه دی ګوره لږ مخکې دلته یو سټایل وکړو هماغه حتما سټایلونه در سره دي نه دا ګپ شپ دی بس نو زه تا سره ګپ لرم چې ما سره ګپ لګې خو تا په تار خپه کې خو نو خیر ده نو څه وشو خو ما تار کش کو تا خپه نو پکې دې کې څه خبره ده وروسته به دې کش کړو خو تا بې صبر به دې کړی اجازه به دې اخیستې نو ما غلطي دا وه اتاق ته دننه شو زه نو زه درنه رسمي بخښنه غواړم الله دې وبخه بس خوشحاله دې ژوندی اوس زه درته راغلی یم ما ته سوپ مفته دی که په پیسو نه مفت انشالله خوش پیشه لګیدار ها هغه اخیر سوپ که نه ده نه نه سوپ به اخیر سوپ به نه سوپ به یعنې او سوپ به راځه دلته خو دې حتما سوپ پخ کړی ځینې وخت داسې شوی دی چې سوپ دې خراب کړی ولا کله کله رسی بس کله نه کله داسې چل کېږي کله کله ټینشني بس د څه شي ټینشن نو تا سره مړه کله کله بس څه ورکو د څه شي ټینشن در بس سره هغه د مشکلي بس مین خو به نه یې نه نه مین نه یم او که نه چې هلته یې سوچونه کې لاړ نه شي د مالګې په ځای دی ورته سوډر اچولي نه نه چې ودونه مې کړي او 3 دانې ماشاءالله مړه چې یو دانه وی ښه نو 3 صحیح دي چې بس یو بل به دې م کړی و چې څلور شرطونه دې پوره کړی څنګه خدای خو مهربانه دی اوس هم پلان لرې او یو 22 بچي خو اوس هم لرم انشاءالله ماشاءالله 22 او زه مکتب دې جوړ کړی څنګه نه نه انشاءالله کرکټ ټیم ورنه جوړوم به 2 ټیمه یعنې او 2 ټیمونه 22 لا نه دي شوي اوس 60 دي 60 دي 2 نور او 19 شلو ته تللي دي بس دا خیر سوپونه چې ته خورې نو حتما زه 10 بم شي انشاءالله 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 الله مهربانه دی بس مننه ده ټوکې مې در سره وکړلې زنده اوسئ خوشحاله دی جالبه خاطره دې راته ونه ویلې ګوره دلته یو نیمه جالبه خاطره در باندې تېر شوی ولا خاطره خو داسې وباسي ورځ مې چای ایښی و بس هغه هګۍ مې ماتولې سوپ په دې مې هګۍ چیته واچوله تور چیته ما ته ته ونه ویل چې دغسې ټینشن ګوره لرې کله کله شوب کېږو بس دا خبره ده دا 3 دانې دي چمکړي پاشه کوي دي او مننه زنده اوسئ الله دې خوشحاله لري بیا هم درته ښه راغلاست وایم درنو هېوادوالو سیکرام میلمستونکي یم او تر څنګ محترم استاد هم دلته راسره ملګری شو او پیدا مو که البته نو راځه به له استاد سره هم مرکه کوم سلام استاد ستړی مه شئ وعلیکم سلام ډېره زیاته مننه ریان صاحب تاسې ته او ستاسې همکارانو ته سیکارام میلمستون ته ښه راغلاست وایم هر کله راشئ خدای مو راول مننه ژوندی اوسئ استاد چې دی د پوهنتون استاد دی او هیره دې نه وي چې زما استاد هم دی او دلته البته د دې تر څنګ چې پوهنتون کې هم مصروفیتونه لري د هېوادوالو لپاره یو ښه د کار زمینه او همداشانته یو ښه تفریح ځای برابر کړی دی همداسې دی استاد او بالکل همداسې ده نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه سیکارام میلمستون دا زموږ د درنو هېوادوالو دپاره په ځانګړي ډول هغه هېوادوال چې هغوی د تفریح او سیل دپاره په چکر راوځي نو سیکارام میلمستون یو له هغو ځایونو دی چې زموږ درانه هېوادوال د هېواد د بېلابېلو ولایتونو نه د ننګرهار ولایت د بېلابېلو ولسوالیو نه او حتی د هېواد نه بهر نور سیلانیان هم دلته راځي نو دوی ته هم یو د مزې برابر کړي واقع د استاد محترم میلمستون یې خپله جوړ کړی په خپل شخصي لګښت او بالکل میلمستون نو طبیعي خبره ده چې دا هم په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی او د درنو هېوادوالو دپاره هم یو د مزې برابر کړي واقع ده چې همداسې ده استاد محترم پوهنتون کې د استادي شته همداسې ده او دا نو پوهنتون استادي چې دا هغه هم د درنو هېوادوالو خدمت دی
او کومې زده کړې چې کړي دي موږ په همدې وطن کې زده کړې کړي دي البته په 2 برخو کې اقتصاد برخه کې ځکه چې ما اقتصاد لوستی دی ماستري مې په اقتصاد کې کړي دویم لیسانس او دویمه ماستري مې په اسلامیاتو کې ده نو دا چې په دې وطن کې مې زده کړې کړي دي دلته وخت تېر کړی دی یا په بله اصطلاح کې ووایو د وطن روپۍ راباندې مصرف شوي دي سرمایه ګذاري راباندې شوې ده نو پوهنتون هم راباندې حق لري محصلین هم راباندې حق لري چې هغلته تدریس وکړو او تر څنګ یې زموږ هغه هیوادوال چې هغوی کار نه لري کاروبار نه لري هغوی ته د کار زمینه برابره کړو نو هیوادوال هم راباندې حق لري نو په دواړو برخو کې کار کوو مننه استاد محترم ژوندی اوسئ استاد چې دی په خراسان پوهنتون کې پیدا کولی شئ او اقتصاد پوهنځي همداشان د نورو پوهنځیو کې تدریس کوي البته هیره دې نه وي چې زما استاد البته تر اوسه تدریس نه کړی خو انشاءالله زما استاد به کېږي او تدریس به راته کوي خو زه همدغه اوس نه ورته یم چې استاد محترم که راغللې داسې نه شي چې بیا ګوره مونږ وزورې په نمرو باندې نو ریان صاحب پوهنتون خو تاسو ته معلومات دی چې خپل اصول لري او په دې برخه کې نو زه محصلینو ته ډېر وایم چې خصوصا هغه محصلین چې ډېر بلدي هغوی ته همدا خبره کوم چې تاسې باید زده کړه وکئ او نمرې استاد نه داسې نمرې واخلئ چې هیڅ دې ته ضرورت پیدا نه شي چې استاد ته ووایي چې زما نمرې څنګه شوې هلته پوهنتون کې زه در سره داسې خبره نشم کولی ځکه هلته ما باندې ده نو دلته چې دی زه حتما درنه نمرې غواړم څه پکې وایې نو تر اوسه خو له هغه سیمیستر نه دی شروع شوی چې زه تاسو ته پکې تدریس کوم نو چې سیمیستر شروع شي بیا امتحانونه راځي زه په دې مطمئن یم چې تاسې زما په صنف کې کښېنئ او درس ته غوږ ونیسئ یا په بله اصطلاح غیر حاضري ونه کوئ کتابونه در سره وي نو زه مطمئن یم انشاءالله چې تاسې زما په مضمون کې پوره نمرې اخلئ یعنې نمرې راکوئ استاد نه نمرې خو در کوم نه زه وایم چې نمرې اخلئ نمرې باید واخلي دوستانو ستاسې د وقت د ښو اخلاقو خاوند دی او محصلین واقع چې ترې ډېر زیات خوشحاله دي خو جالبه دا وه چې زه راغلم دلته او بیا دلته را سره استاد محترم مخامخ شو نو مننه استاد په چارو کې درته بریالیتوب غواړم همداشان د پوهنتون کې د ځان لپاره هم درته ډېر بریالیتوب غواړم ډېره مننه کوو ریان صاحب له تاسې نه چې دلته مو تشریف راوړو سیکارام میلمستون ته او غواړئ چې د سیکارام میلمستون انځور خلکو ته وړاندې کوئ او زموږ نور درانه هیوادوال هم د دې ځای نه خبر شي د دې ځای د آبوهوا نه خبر شي چې ډېره ښکلې آبوهوا لري په اوړي کې حتی په ټول اوړي کې دې ته ضرورت نه پیدا کېږي چې څوک دلته پکې ولګوي ځکه چې هوا یې ډېره ښه وي په همدې ډول اوبه یې ډېرې ښې دي دلته د سیلانیانو دپاره د منطقه ډېره سرسبزه ده نو دا چې تاسې د دغې منطقې انځورونه تر خلکو رسوئ له تاسې هم ډېره زیاته مننه کوو استاد محترم غواړم چې دغه برنامه لږه داسې تفریحي غوندې کړمه ځکه پوهنتون نه دی صحیح ده ما ته هم یو موقع په لاس غوندې راغلی نو یوه جالبه خاطره که د محصلینو نه لرې یا همدلته وي یو جالبه خاطره دی اورم استاد ریان صاحب ژوند خو ټول خاطرې او ځینې خاطرې پکې یعنې که په بله اصطلاح ووایو د ژوند چې دی د خاطرو کتاب دی ترخې خاطرې هم پکې خوږې خاطرې هم پکې جالبې خاطرې هم پکې دا ټول پکې نو د پوهنتون په دوران کې یا موږ چې خپله محصلین وو د هغې وخت هم شته کله چې استادي کوله یا استادي کوو د هغې وخت هم شته خو زما برخه په د رسنیو په برخه کې مې هم کار کړی هغلته مې څه وخت تېر کړی دی نو تاسې هم رسنۍ سره کار کوئ نو زه به درته د رسنۍ د وخت یو جالبه خاطره ووایم هغه داسې و چې ما سره یو همکار و هغه هم د پوهنتون استاد دی نو هغه ما هغه ټریننګ مې په اصطلاح ورته ورکوو چې ما سره عملي په رادیو کې کار وکړي نو څنګ کې مې ناست دی ما ته یې څو څه ویلي وایي چې دا زما په واک پوره نه ده چې زه دلته خپرونې وړاندې کړم یا د خپرونې پروډیوسر شم یا خپرونې چمتو کړم او اراده یې دا وه چې کور ته لاړ شي ما ورته ته ما سره خپرونه کې کښېنه ډېر څه داسې دي چې هغه به زده کړي وایي ښځه صحیح ده نو څه تاثیر لاندې مو فشار مو ورباندې ژوندۍ خپرونه وه اورېدونکو سره غږېدو ما چې ټلیفون وکیا کړو نو ما ویلې چې السلام علیکم دا مې څنګ کې ناست نو د فکر نه و یو ناڅاپه ویلې چې وعلیکم سلام ورحمت الله
وقت استاد ډېر زیات ورته متوجه شو بیا وروسته خندل وایي چې زه ځان ته نه یم پوه شوی نو مننه ستاسو ژوندی اوسئ چې مرکه دې وکړه او وخت دې راته راکړو کور مو ودان ډېره مننه ستاسې راتګ مننه استاد ژوندي اوسئ بیا هم درته ښه راغلاست وایم درنو لیدونکو البته راغلی یم خوږیاڼو ولسوالۍ ته او بیا په خوږیاڼو ولسوالۍ کې د وزیرو سیمې ته واقع چې دغه ځای هم د ښکلو ښایستونو څخه ډک دی دا چې دی کلیوالي ژوند لري دغه خلک او د دې تر څنګ دلته مې کاکا وکته چې دلته بس لګیا دی او غنم کري راځم له دې سره هم غږېږم سلام کاکا ستړی مه شي وعلیکم سلام ته ښه راسئ ښه خیر اوسئ څنګه راڅخه لږه غږېږي لږ که تېز وغږېږي ستړی شوی که څنګه نه والا دا ستړي نه یو دا تخمونه شند و غنم و غنم کرئ غنم کرو موږ و ښه ډېر ښه دا راته ووایه چې دلته اوبه شته دي درته که نه چې غنم کرئ اوبه شته ده دلته شکر ده اوبه شته ده دلته ښه ډېر ښه ساری چې د څو پټي وکرل نه لاندې دوه پټي مې کرلي نوره د کنیر څه نشته مړه فقط دوه پټي ونده دوه پټي دي دونه لږ کنیر څه نشته و نوره نشته د کنیر یعنې نوره نشته فقط همدغه دوه پټي نوره نشته و لاندې ته نه یې که نه کوم بل څوک یې سره مرسته کوي نه نه دغه ځیګني کرو موږ ته الله مرسته کوي یعنې الله نه مرسته غواړې الله نه مرسته غواړو نور مرسته کوي درنو لیدونکو یو څیز چې ما ته ډېر زیات جالبه ښکار شو کاکا سره یو ګمنځ دی همداسې ده که نه کاکا همداسې ده دم د ګیره ګمنځ وم ګمنځ به زه درنه واخلم تر هغې صحیح ده درنو لیدونکو د کاکا ګمنځ دی او دلته لکه چې پټي کې کله ناکله سر شانه کوي نو بلکل بلکل وایي که نه وایي تورې زلفې کشانه بلکل هماغه خبره ده ډېر ښه دا کار زه هم کولی شم که نه ولې نه شو کوی یعنې اسانه ده اسانه دی ولې نه شو کولی دا ورور دې څه کېږي دی موږ کلیوال دی کلیواله وروره د کاکا د کلیوال دی او ته هم دې سره مرسته کوې که نه کوې دا مې کلیوال دی د سره د مرسته کوم پوه شوې او د کلیوالۍ د عزیزۍ په سیستم باندې د سره موږ خپله د الله بندګي ورسره موږ کوو پوه شوې ښه ډېر ښه ژوند څنګه روان دی الحمدلله په دې پراخېلو ساحه کې نه دی الحمدلله دغه امارات هغه راغلي دي الحمدلله ډېر ښه ژوند تېرېږي ښه تنه خوشحاله یو ښه تنه هغه یو پوه شوې بس خپله بندګي ورسره سړی کوی شي پوه شوې ښه ډېر ښه دا خو دغه لګیا دی غنم کري ته څه کوې زه هم والا دغلته یو پټاکی و پوه شوې دې کې مې اوس ما پټاکی یو پټی دی پوه شوې دې کې مې غنم وشانله ټکټر والا ته موږ مې راځه دا واړه چې دې نه کیسه ختمه شي پوه شوې 200 کاره نور لرو اوهو 200 کاره هغه څه که نه وایي بغیر د عاشقۍ نه زموږ 200 نور کاره دي که نه زما د 2 ورځې کېږي فاریاب ولایت نه راغلی یم پوه شوې فاریاب نه راغلی فاریاب نه راغلی یم هلته مې پټی کار کولو واورې وشولې راغلی یم پوه شوې اوس به بیا کوم طرف له ځو د خپلو بچیو ته 500 روپۍ رزق پیدا کول کور دې همدلته ده کور مې دا پاس کلي کې دی نو دلته خو حتما ما ته چا ویلی وایي دلته دا خلک چې دی ډېر زیات میلمه پاله دي وایي چې میلمه راشي بیخي نه پرېږدي چې تر هغې ډوډۍ ورنه کړي الحمدلله چې میلمه راشي هغې پرې تا خبره صحیح ده مونږ هغې پرې نه پرېږدو چې ډوډۍ او چم ورکړی نه وي هغې پرې مونږ نه پرېږدو دلته واقع چې دغه ما سره د کاکا ګمنځ همدلته پاتې شو ګمنځه به د خیره زه درنه وړم کاکا څنګه نه ویسه ګمنځ بله نه وي ګمنځ به سره واخله بلکل و زه به درته پکول ورکړم نور څه غواړم که نه ډوډۍ درته راوړو چې درته راوړو او همدلته مونږ د هغه کو پټي غنم کرو همدلته به درته راوړو تاسو مېلمانه یو باید سر کې سترګې مونږ تاسو احترام باید وکړو پوه شوې نور څه غواړئ د خوږیاڼو خلک چې دي بس دغسې دي پکول ګمنځ نور مېوې دي ماشومان دي ورته ګوره بس دا ټول همدغه حال دې کې کوم یو داسې چالاکه ده ته راته وښیه چالاکه به دغه ماز وی الحمدلله دغه بله ښه دي ته راشه دلته د کاکا دی ته ستړی مه شي خیر اوسې څنګه یې ښه ماته څنګه یې څه کار کوې دلته ولا شی نه کوو پلان مې لاړې میمونې له راغلو اوس ما دکاني کوله اوس راغلو پلان دي او پټي تم دکاني کولی شي او چې یې دې کرلي ولا اوس مې پلان راغلو دا غنم دا کري او بېرته چې دی میمونې له ته بیا بېرته ځې نو دا بېرته چې او زه د پټي کار مکتب وایې هو کوم صنف کې څلورم کې څوم نمره یې دویم نمره دویم نمره ماشاءالله دا خو راته ووایه هویتمند دا څلورم صنف کې چې بیا دویم نمره یي یو ترانه چې شعر زده ده درته شعر او یو هغه به ته وایم صورت اوهو صورت وایي عزت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس ومن الجنة والناس. صدق الله مولانا عظیم. جزاک الله. زه هم بېشکه دی والا پلارجان د نازیي درته تحفې چې شیخ لیکنه چې دونه تکړه یې والا خپله ګزاره کوي سهار شه وسه یعنې ګزاره کوي. او تره ته لږ ته د خوا راشه تا سره مې خبرې خلاصې نه دي صحیح ده. ما ته وویل دی کاکا وایي دا چې دلته کله غنم کري یا څه کوي وایي داسې ښایسته ښایسته ترانه مو یو نیم ځان سره چیشی وایي وایي سندره زمزمه کوي. رښتیا وایي سندره به مونږ څه وایو والا بس کوه سندره هم درته ګوره دا کلیواله خلک نه وي چې دلته بیا غنم کري او پټي باندې اوبه م لګولي که نه داسې زمزمه کوي. خو دغه نور والا که راځي خو دغه یو راځي وي وی کله بنده مې ساتینه الله مور مې مړه کړي ما د یار دې دغ ته نه پرېږدینه الله مور مې مړه کړي پوه شوې دغه یو راځي نور خو والا که داسې دا رښتیا هم دیدن ته دې نه پرېږدي که نه ټوکې کوي که نه نه پرېږدي نه که نه مین یو خو کور یې راته معلوم نه دی مین یې خو کور یې کور معلوم نه دی نه دی معلومه کاکا دا کور به معلوم کو که نه وای کور دې معلوم دی کو والله دا سړی بېچاره ډېر زیات زړه کې داغ داغ دی دا ولې خفه ځان چې کور والا نه خفه ته لږه ورسره مرسته وکړه نو سمه ده. دا موږ هم مرسته پسکو والي نه کوم مرسته. درنو لیدونکو خوږیاڼو ولسوالۍ کې ما زه البته د نورو سیمو څخه هم لیدنه کوو له موږ سره پاتې شئ. زه به دا ګمونځ د کاکا د لاس نښه ده یا مې واخیسته یا مې بېرته ورته ورکړه پکول خو کېدای شي ور نه کړمه ورته سمه ده او دا به پرې وړمه. نو له موږ سره پاتې شئ. خپرونه مې درته خوږیاڼو ته ځانګړې کړې ده. هیوادوالو راغلی وم ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ ته بیا په کرام میلمستون ته. نو خپرونه مې دلته درته وړاندې کړله تر هغې چې بیا د یوې نوې خپرونې سره زه شیر بهادر ریان ستاسې په درنه چوپاړ کې حاضرېږم. تر هغې مو پولې الله سپارم.